وأخلفهم علماء إلى سنن سننهم داعين يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك وهو ولي الإرشاد. مولی صاحبانو پدیزی کے خطبہ شروع ہوا مخ کے عبارت مدا اویل چه وبعث رسولا و انبیاء اللہ تعالی دنیا تا رسولان و انبیاء را لے گلی صلوات اللہ علیہم اجمعین الى سبیل الحق ہادینا لار د حق تا ہادینا لار خودن کی دیزی کے د صاحب د ہدائی باندی یو اعتراض شتا اگا اعتراض دا دے اور باندی چی د بطور استقلال درود شریف پا نبی علیہ السلام ولی ندے ذکر کردائی او نم دا هغه مبارک صراحتاً ولی ندے اخستائی ولا صرف دمرے ویلی دی چی رب العالمین دنیا تا رسول را لی گلی دی او دنیا تا رب العالمین انبیاء را لی گلی دی او لکسنگ چی نور مصنفین وی چی والصلاة علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین نگورت دی تنہا انبیاء او رسول ذکر کا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پک مستقل ذکر نک دی کے راست شہدین علماء یو دا صاحب دا ہدائی چی پدیزی کے دا خپل فکر مطابق وی چی دا کار دا صاحب دا ہدائی نخنہ دے شوائی پکار دا دا چی پا نبی علیہ السلامی درود ذکر کڑے وائی دے شارحینو کی زن شارحینو صاحب دا غایت البیان اگا دا خبر دیزی کی واضحہ کڑے دا وی درتا چی صاحب دا ہدایت درود ویل دیزی کے فنبی علیہ السلام باندی بطور استقلال پکارو چی دا غا مبارک نمیم ذکر کڑے وی بیور باندی درود ویلے وی ولی دا دا آداد آغا حق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رب العالمین ارتا فرمائی چی ورفعنا لک ذکرک منگ تالا رستا یادو چت کڑے دے نو یاد دا نبی علیہ السلام رب العالمین چت کڑے نو پکار دا چی دا پی درود ویلے وی دا درود زان تا فضیلت دے خودے دا شارح وی چی دا درود ندے ویلے نو والغالب انہو سہا والغالب انہو دا شارح قول دے وی غالب ادا چی صاحب دا ہدائی پدیزی کس شے دے سہوا شوئے دے صاحب دا ہدائی سہوا سرد دین چی پا نبی علیہ السلامی درود پا زمن دا انبیاء و دا رسولو کی ویلے اگوی ذکر دی خدا مستقل چی دا مبارک نمی ندے اخستے و پا دا مبارک کی درود ندے ویلے نو دے وی غالباً پا دے کی سہوا شوئے طالب دو تارا گیر دے دا طول ورز لگے دی کی گتے وی دا ولی انصاب دارا چھتا دی فکر رہے مت شے ویلے دا ما اس کو مخبر اوپر دنک اس ما پختنا نو اکڑے دا ویلے چی صاحب بس متوجہ ہوں ما سشے میں ویلے دا حال دی دا بسرستا تو دا ویلمام کتاب زدکو پزوق میں درس ووری دورال ٹلی مخیری شی دا خوب ٹیم ہمشی او دیکیم تا گیرن کی گوتی وکو انصافی کئی کر ویخ با کنی درستا ہر یومی چی بیا بی زوق اولی دلی بیزتا کومو باسم دا حلقه دا درسنا نو دا کتاب خو ما ستاس دا پارا خسته ما هدایت سا کولا او بیا دا تر آخره پوری دمرا لانجو سارا دلتا یوی بجی پوری دولسنی با پوری ناستی نو چې دې کوم تاسو خوب کوي نو بیا خو چې صاحب وزیتی مو سالک می
چا مرید دی؟ نو تا خو دې بیا بیخي سپین قرآن وایي چې سبق نه وایي او ته پکې سوچ کې ځکه د سالکانو پورې غټه استهزا خلک بیا دا کې بیرون چې راشي ته ګوره غټه پټ کې دې په سر د سبق نه پیږي دا ټکي هم کله اورېدلی که وایي که نه وایي وایي غټه پټ کې دې په سر د بیا په سبق نه پوهېږي نو بیا خو د پټکي نه هم تاسو ته شرم پکار دی چې خامخا باید تاسو سبق زده کړئ نو دې ځای کې راځئ مولوي صاحبانو نو دی وی غالبه دا ده چې مصنف سهو شوی دی ولیکن د دې شارحینو د جملې نه یو بل بهترین شارح زموږ استاسو چې په دې هدایې باندې شرح لیکلې ده په نوم د بنایې باندې بنایه ورته ویلی کېږي او شرح العیني علی الهدایه ورته ویلی کېږي او دا هغه عیني ده چې چا بدرالدین عیني رحمت الله علیه چې چا شرح په صحیح بخاري لیکلې ده په نوم د عمدة القاري باندې او د احنافو د محدثینو د فقهاو د جملې نه دی هم محدث دی او هم فقیه دی دغه بدرالدین عیني رحمت الله علیه لیکلی دي وی مصنف رحمت الله علیه چې په دې ځای کې وی د حمد به طور استقلال نه دی ذکر کړی وی په دې کې سهو شوی نه دی دا کار چې د نه دی کړی نو دی وی قصدن نه دی کړی او قصدن یې ولې نه دی کړی وی لما فيه من ذکره صلی الله علیه وسلم مرتين وی د چې د نبی علیہ السلام نوم نه دی اخستی او په ده باندې درود په ضمن د انبیاو د رسولو کې ویلی وی غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې کې مبالغه وه او مبالغه دلته په دې طریقه باندې ده چې نبی علیہ السلام په دې ځای کې د مبارک ضمنن ذکر کړی دی 2 ځله یو ځل ذکر کړی دی په ضمن د چا کې د انبیاو کې او دویم ځل ذکر کړی دی په ضمن د چا کې د رسولو کې نو په رسولو کې هم نبی علیہ السلام داخل دی په انبیاو کې هم نبی علیہ السلام داخل دی یو ځل نه گویا کې د درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 2 ځله ویلی دی او کتن نوم مبارک ورته اخستی وي او درود شریف ور باندې ویلی نو درود شریف پر راغلی وی یو ځل 2 ځله خو نه وه نو په دې اعتبار باندې وی د دا کار قصدن کړی دی مقصود په دې کې چې دی مبالغه ده ځکه د نبی علیہ السلام نوم به طور استقلال نه دی اخستی دا بیا چې ورپسې وایي چې انبیا او رسول رالیږلي دي الی سبیل الحق هادینا نو دا هادین د اسم فاعل صیغه د مولوي صاحبانو د جمع مفرد د دې راځي هادي او هادي چاته ویلی کېږي نو تاسو په کتبو کې ویلی دي دا هادي د هدایت نه اخیستلی شوی او هدایت معنا لغوي اصطلاحي هم کړې ده شرح تهذیب وغیره کې او دا تقسیم هم هلته کړی چې هدایت په 2 قسمه باندې دی یو اراءة الطریق دی او بل ایصال الی المطلوب ایصال الی المطلوب دا معنا چې څوک مطلوب ته ورسوي او اراءة الطریق دا معنا چې څوک لرې نه چاته لار وښایي چې هلکه دغه لار دا رواني کی ور باندې باقی رسیدل او نه رسیدل بیا دغه خپل کار دی نو د کله چې د هدایت نسبت رب العالمین ته وشي نو هلته به مراد د هدایت نه څه شی وي ایصال الی المطلوب او چې کله نسبت بندگانو ته وشي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشي نو دې ته به ویلی کېږي څه شی اراءة الطریق او کله که نسبت د هدایت قرآن کریم ته وشي نو هلته به مولوي صاحبانو دا نسبت څه شی وي تسببي وي تسببي دا معنا چې قرآن کریم سبب دی د هدایت د او ذریعه د چا د پاره د هدایت د پاره نو دې ځای کې چې دوی ته هادین ویلی دي نو مراد د هادینو نه کم هدایت دی دې ځای کې اراءة الطریقه انبیا او رسول رب العالمین دنیا ته رالیږلي دي لارښودونکي نو دوی لاره ښودلې ده خپل مسؤلیت ادا باقی هدا مقصود ته رسول او نه رسول دا بیا د دوی مسؤلیت نه دی هغه د رب العالمین کار دی نور وضاحت تاسو کړی دی په کتابو کې د هدایت دلته دوباره نماعت کوو راځي ورپسې واخلفهم علماء او خلیفګانې ټاکلي دي د دوی علما د دې انبیاء کرامو خلفای ټاکلي دي علما واخلفهم د دوی خلیفګانې ټاکلي دي علما الی سنن سننهم دا اول بفتح سین دی الی سنن سننهم چې دغه علماء کرام چې دی هغه لارې سنن په معنا د طریق سره بلکې وسط الطریقه او سنن راځي په معنا د چا سره د طریقو سره دغې د عاداتو سره چې دغه انبیاء کرام هغه لارې د عاداتو د طریقو د دغې پیغمبرانو ته
هادینا ہدایت کون کی دی. هادینا سشی دی ہدایت کون کی دی. یعنی دغه علماء کرام د دې انبیاء کرامو خلیفگان دی او دوی را لگیږي د هغوی د عاداتو لارو ته خلق را دعوت کوي. د هغوی د عاداتو لارو ته خلق را دعوت کوي. کلمات تراشی اخلف راغ مولی صاحبانو دام صیغه د چا د ماضی ده. محشش تاسو وی اخلف معنا جعلهم خلفاء للانبیاء. جعلهم خلفاء للانبیاء. دغه پیغمبران خلفا ګرځولي دي د چا د پاره د انبیاء کرامو د پاره، یعنی دا د انبیاء کرامو خلفا دي. وشوا او دغه انبیاء کرام دا سنن چراغه په فتحتین سره دا وسط الطریق دا وای تاسو د محشی لیکلی دي. او ورپسې چې مولوی صاحبانو سنن راغلی دی نو سنن بیا چاته ویلی کیږي؟ عادات ته ویلی کیږي. عادات نو چې دا عادات ته ویلی کیږي نو دغه دا علماء کرام د دې پیغمبرانو د عاداتو هغې لارې ته یا دوی د هغې پیغمبرانو عاداتو ته خلق رابلي او خلکو ته چې دی دعوت ورکوي. دا ناکت ملا صاحب هم څه وایي؟ واخلفهم علماء اشاره الى حدیث العلماء ورثة الانبیاء. دا اخلفهم چې راوړه وی په دې کې اشاره د دې خبرې طرف ته حدیث مبارک کې راځي چې العلماء ورثة الانبیاء. علما د انبیاء کرامو څه شی دي؟ وارثان دي. نو معنا دا ده چې انبیاء او رسول راغلل، دوی د دنیا نه لاړل، آخرنۍ د پیغمبرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکم لاړه. نو چې کله د مبارک لاړه نو سلسله د نبوت رب العالمین په ده باندې ختمه کړې وه او په دې تمامه کړې وه. د ده نه وروستو نور پیغمبران نه راځي. نو چې نه راځي نو هغه منصب د نبوت او هغه پیغام د نبوت د ده مبارک د وفات نه بعد اوس علماء کرام مخې ته وړي او دغه علماء کرام چې دی دا وارثان دي او خلفا دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې تاسو ورسېدلی خو د یوې خبرې طرف ته باید تاسو سوچ وکئ. دا چې دی وایي چې په دې جمله کې اشاره دی حدیث ته ده چې العلماء ورثة الانبیاء او دا علماء د دې انبیاء کرامو وارثان ګرځولي چې د دوی طریقو ته او د دوی عاداتو ته خلک رابلي. نو دا ځان سره یاد کئ چې وارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم امام ربانی رحمت الله علیه لیکلی دی هر عالم نه دی. هر عالم د نبی علیہ السلام وارث نه دی. ولی؟ ځکه حدیث کې چې راځي العلماء ورثة الانبیاء نو دې ځای کې العلماء راغلی الف لام. نو معلومیږي دا چې په دې الف لام کې یو څه معهود خلق مراد دي. تاسې نه دی ویلي چې صرف علما وارثان دي بلکې وی العلماء ورثة الانبیاء. څه خاص خلق دي چې هغه وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي او هغه خاص خلق څوک دي مولوی صاحبانو؟ نو دا چې کله موږ تاسو د وارث تعریف زده کو نو موږ تاسو خپله په دې باندې پوهیږو چې وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک دي. نو وارث تعریف چې موږ تاسو په کتابونو د میراث کې کو یا دغه رنګ په تفسیر کې کو نو وارث چاته ویلی کیږي؟ وی وارث دې ته ویلی کیږي چې دی به په ټوله طریقه د مړي کې څه شی لري؟ برخه لري. په ټوله طریقه د مړي کې به څه شی لري؟ دا د وارث تعریف دی چې په ټوله طریقه د مړي کې به څه شی لري؟ برخه لري. یو سړی چې مړ شه نو دغه نه مال پاتې کیږي، جایداد ته پاتې کیږي. او مال علما لیکي دوه قسمه دی، یو مال منقولی دی او دویم مال غیر منقولی. یو منقول مال دی او دویم غیر منقول مال. مال منقول لکه بستر وغیره کور کې موټر دا شیان دي خلک کې شاته واچي یو ځای نه بل ځای ته نقلیږي. مال غیر منقولی لکه کور پټی جایداد دکان دا مال غیر منقولی دی. نو هر دا دوه قسمه د مال دي. هر نوع مال چې د دنه پاتې وي مال منقولی وي او که غیر منقولی وي وارث دې ته ویلی کیږي چې دی به په دې ټوله طریقه د مړي کې برخه لري، یو شي نه بم بې برخې نه وي. دا د وارث تعریف دی. او یو مولوی صاحبانو غریم دی. غریم بیا چاته ویلی کیږي؟ دا کله چې یو سړی مړ شي او دغه نه مال پاتې شي نو د ده په مال کې چې دی د غریم هم برخه وي. غریم قرضداري ته وایي. د چا چې په چا باندې قرض وي
نو چې دا سړی د مرګ نه خبر شو چې پلانې خپې وغځولې نو دی هم راشي په ورثو کې ولاړ وي هلکه ما ته هم پکې څه شی راکوئ مال راکړي ولې ځکه ستاسو په پلار باندې زما پیسې قرض وي نو دې صورت کې دته څه شی ویلی کې دته هم مال ورکوي خو دغه غریم په دې ټول مال د مړي کې برخه لري په څه شي کې برخه لري د خپل قرض په اندازه د خپل قرض په چې څومره قرض د ده وي د هغې قرض په اندازه باندې په مال د مړي کې دی برخه لري دته غریم نه وایي نو چې دته غریم نه ویلی کېږي نو مولوي صاحبانو اوس دا وارث نه ویلی کېږي دته غریم وایي نو اوس راشئ وارث چا ته ویلی کېږي وارث بیا دې ته ویلی کېږي چې دی په ټوله مال او په ټوله طریقه د مړي کې څه شی لري برخه لري دا د وارث تعریف دی نو چې کله هم د وارث تعریف وپېژنده نو حدیث مبارک کې راغلل العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء کرام وارثان دي نو تاسو راشئ لږ وګورئ دا چې د نبی علیه السلام نه پاتې څه شی و دغه مبارک منصبونه څه شی و دنیا خو د پیغمبرانو نه په میراث کې نه پاتې کېږي نبی علیه السلام نه دنیا په میراث کې نه ده پاتې د بخاري حدیث دی چې علما هم د دغه حدیث پسې علما د انبیاء کرام وارثان دي او انبیاء کرام چې دی لم یورثوا دینارا ولا درهما دوی په میراث کې دینار او درهم نه پرېږدي بلکې دوی په میراث کې علم پرېښی نو چې علم یې پرېښی نو منصبونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قرآن کریم کې ذکر دی هغه څلور دي اول کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا دا یو منصب ویزکیکم دا دویم منصب ويعلمكم الكتاب والحکمه د څه شی مولوي صاحبانو د دریم او څلورم منصب د پیغمبرانو تلاوت د کتاب منصب د نبی علیہ السلام تعلیم د کتاب منصب د نبی علیہ السلام تعلیم د حکمت منصب د نبی علیہ السلام تزکیه د نفوس د امتیانو پاغ خپل تصرف او توجه کامل سره خپل تصرف او په توجه دې ته څه شی ویلی کېږي وارث ویلی کېږي دا څه شی دا منصبونه د نبی علیه السلامو نبی علیه السلام دنیا ته رب العالمین د کومو منصبونو سره رالیږلی وه تلاوت د کتاب قرآن کریم کې دا مضمون دی تعلیم د کتاب تعلیم د حکمت چې مراد سنت دی او تزکیه د نفوسو د صحابه کرامو او د خپل امتیانو په خپل توجه باندې او په خپل باطنی تصرف چې رب العالمین د مبارک ته ورکړی و نو دې دا منصبونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر کله دا څلور عام او لوی منصبونه د نبی علیه السلام دي نو مولوي صاحبانو اوس به وارث چا ته ویلی کېږي وارث به دې ته ویلی کېږي د وارث تعریف موږ او تاسې وکړه چې دی په ټول هغه څه کې به برخه لري چې کوم څه د مړي نه پاتې وي نو وارث عالم به هغه عالم ته ویلی کېږي چې دی به د ټولو منصبونو نه برخه لري هغه منصبونه چې کوم منصبونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاتې دي او کچرته مولوي صاحبانو د یو منصب نه برخه لرودله او د بل منصب نه برخه نه لرودله نو ټیک د ښه سړی به وي نیک به م وي ولی د رب العالمین به م وي دوست د رب العالمین به م وي دې کې غږي ګناه خو لیکن خبره د وراثت کو اما وارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه انسان نشي کېدلی په دې باندې تاسو ورسېدئ نو معلومیږي دا چې وارث عالم هغه عالم دی چې کوم عالم د دې څلورو واړو منصبونو نه برخه لري هم به خلکو ته تلاوت د چا کوي د آیتونو هم به خلکو ته تعلیم د چا ورکوي د کتاب هم به خلکو ته تعلیم د چا ورکوي د سنت او د احادیثو او هم به د خلکو تزکیه د نفوسو کوي چې دغه څلورو منصبونو نه چا برخه لرودله دقې عالم ته به څه شی ویلی کېږي وارث دا وارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او که د دې څلورو نه برخه نه لرودله یو اړخ کې څوک راګیرو د یو نه برخه لرودله نو دې عالم ته به څه نه ویلی کېږي وارثه نه ویلی کېږي نو خلاصه دا شوه چې علم چې پاتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی نو هغه په غټه کچه باندې په دوه قسمه دی علم د ظاهر دی او علم د باطن دی وارث عالم به هغې عالم ته وایي چې هم د علم د ظاهر نه برخه لري او هم د علم د باطن نه برخه لري د دې دواړو حصو نه به برخه لري او که یو چا د یوې حصې نه برخه لرودله نو ښه سړی به وي په شرط د اعتقاد صحت د اعتقاد خو لیکن وارث د نبی علیه السلام نه دی په دې باندې تاسو پوه شوئ نو العلماء ورثة الانبیاء مطلق ملا دا وارث د نبی علیه السلام نه دی هغه عالم وارث د نبی علیه السلام دی چې د دې څلورو نه به برخه لري نو طالب جان راپورته به شي د دې څلورو واړو طلب به کوي هم به تعلیم د کتاب به زده کړي خلکو ته به یې لولي
تعلیم به وکې خلکو ته به احکام بیانوي، سنت به زده کړي خلکو ته به څه شی بیانوي؟ احکام بیانوي. او دغه رنګ د خپل نفس تزکیه به وکړي، د نورو خلکو د نفوسو تزکیه به کوي. دغه منصب د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د موږ تاسو ته رسپارلی. دې ته عالم وارث وای، دې ته عالم مطلق وای، او دغه عالم د نبی علیه السلام وارث ته پکار ده چې دا شیان په چا کې وي. نو تنها په یو باندې اکتفا کول نه پکار. او بیا د هر یو دپاره خپل خپل اصول دي. تعلیم د کتاب خپل اصول لري، تاسو ته معلوم دي. تعلیم د حکمت خپل اصول لري، علما محدثین لګی تاسو ته معلوم دي. او تعلیم مولوی صاحبانو د چا د احادیث د تزکیه د نفوسو د خپل اصول لري، تاسو ته معلوم دي. نو تزکیه د نفوسو چې کیږي، او څوک چې د چا د نفوسو تزکیه کوي، نو تزکیه د نفوسو نبی علیہ السلام په څه شي باندې کوله؟ نو د مبارک تزکیه د نفوسو کوله په هغې خپلې کامل توجه او په هغې خپل باطني تصرف چې رب العالمین د مبارک ته عطوا کړی و، د هغې توجه د تصرف په اساس باندې د خپل امت څه شی کوله. او توجه بیا چاته وایي؟ نو اوس خو مشهوره دا ده که نه چې توجه معنا دا ده چې بس لاس خوځوه. نو دا توجه شو. څوک لا پکې پښې هم خوځوي، نو دا توجه شوه. توجه مولوي صاحبانو دې ته نه وایي، لاس خوځولو ته نه وایي تنها. او توجه چې دا د توجه مفهوم دی نه، او نه توجه مولوي صاحبانو ځان خوځولو ته وایي قصدن. توجه چا ته ویلی کېږي؟ د توجه تعریف دی صرف د همت د شیخ دی، هغه باطن د مرید ته د پاره د رسولو د هغه کمالاتو ته، یا د پاره د تزکیه د باطن د هغه. دا معنا چې دا خپل شیخ راولګېږي، دا خپل باطني همت راواخلي او دا صرف کې او متوجه کې باطن د چاته مرید ته، او د دغه همت په وجه چې دا کم باطني همت د رب العالمین ورکړی، د دغه باطني همت په وجه باندې کده غواړي چې د باطن نه ازاله د رضایلو وکړي، نو د الله تعالی په فضل او کرم دغه د باطن نه ازاله د رضایلو کېږي. او کده غواړي چې د باطن ته علوم القا کړي، دغه باطن ته القا د علومو کېږي. کده غواړي چې د په باطن کې اوصاف حسنه را پیدا شي، او دا بیکاره صفتونه په نیکو اوصافو باندې بدل شي، نو دا هغه پکې رب العالمین را پیدا کوي. دغه شي ته توجه ویلی کېږي چې شیخ صرف د همت خپل وکړي، هغه سینې د مرید ته او باطن د مرید ته د پاره د دغه مختلفو مقاصدو دا د توجه څه شی د مولوي صاحبانو تعریف. اوس د دغې توجه په دوران کې که کله ناکله یو شیخ راولګېږي لاس وخوځوي، بدیت پکې نشته. طرز و تعلیم د نبی علیہ السلام دا چې مبارک به کله اشاره کوله په لاس باندې د خطبې په دوران کې د تعلیم موقع ده. د دغې توجه په دوران کې که کله شیخ راولګېږي او د خپل لاس د مرید په سینه کې کیږي کله ناکله، بدیت پکې نشته. ولی؟ ځکه ثابته ده لاس خودل تقریبا د 100 نه بره روایت په دې کې د بخاري په درس کې موږ طالبانو ته بیانو. که په دې دوران کې کله شیخ راولګېږي او دا مرید په خپل سینه کې ووهي کله ناکله، نو ثابته ده په دې کې بدیت نشته دی. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام وهلي دي په سینه کې، او په همدغې نیت یې وهلي دي چې د دوی په باطن کې بدلون راشي، او د توجه په دوران کې وهلي دي. لکه روایت د مسلم د ابی ابن کعب رضی الله عنه ورباندې دال دی، تاسو ته بار بار ما بیان کړی دی. نو کله ناکله اشاره بالید، کله ناکله اخذ بالید، کله ناکله چې دی اوږه باندې لاس ښودل، کله ناکله ضرب الصدر، کله ناکله په سینه کې لاس ښودل، دا ثابت دی په توجه کې. دې نه څوک انکار که کوي نو د هغې خلکو حماقت دی او بیا عقلتوب دی. کله ناکله اخذ الید دا ثابت دی په شریعت کې. د دې نه که څوک انکار کوي نو مولوي صاحبانو دا څه شی دی؟ حماقت او جهالت دی. خو داسې هم نه ده چې دا توجه د همدغې شي نوم دی فقط. ثابت ده شرعا، داسې نه ده چې توجه د دې نوم شوه. دلته چې هلکه اوس یو راواخلې بل ته دې کېنوی دلته توجه وکړه، نو بس دی صرف والله بالله که د توجه د مفهوم نه خبري چې د توجه معنا څه شی ده. د هغې غریب په ذهن کې دا پرته چې به دغه توجه به زم دې ته وایم چې به دې سړي ته ټوله ورځ لاس خوځوه خلاص همدغه به توجه وي، یا ورته اوږې خوځوه همدغه به توجه وي. نو توجه د دغې شي نوم دی چې کوم شی تاسو ته ما وویل کله ناکله یې وکئ، بدیت پکې نشته، شرعاً ثابت ده. خو داسې نه ده چې ته کار هم دې ته ووایي. یو وخت کې یو دوران کې زه یو مجلس ته لاړم، ډېره 8 کاله وړاندې قصه ده. نو هلته چې کله کېناستلو مجلس کې مجلس شروع شو، چا میلمانه کړي نو بس صاحبه دا نوکي خلفای کرام، نوکي خلفا، نوکي پیژنئ، ارشاد خط ورته ورکړی شو، صاحب ورته چې تا ته نور اجازت دی صاحب، ته بس مریدان نیسه. نور غریب نه تصوف پیژني نه د تصوف د مفهوم نه خبر دی،
نه د تصوف د مدارجو نه خبر دی، نه د تصوف په مقصد آگاه دی. بس د خدای یو بلا په چوکۍ باندې کینی، دیم صاحب ځان ته چوکۍ را پیدا کړي او تاسو راځئ زه درته توجه کوم. نو مجلس کې کېناستلو صاحب، دا مجلس د نعتخوانۍ شروع شو او دی وخت کې دا نوکیان را شروع شو. نو بس صاحب توجهات دی، نو توجه نو دوی څه شي ته وایي، داسې یو رقم حرکات چې دوی د خپل وجود ته ورکوي، داسې یو رقم هیئت چې دوی دا د خپل شکل جوړ کړی دی، داسې یو رقم هیئت چې دا لاسونه دوی خوځول ورباندې. نو سکته پورته ګورم او نه مجلس نه جګېدی شم، نه عین د مجلس په حالت کې ورته خبره کوی شم. خو چې دا مجلس کله تمام شه، د مجلس د اختتام نه بعد دا دوی چې دا مریدان لاړل او دا خواص کېناستل، نو ما ورته ویل چې و مولوي صاحبانو تاسو لږ د توجه مفهوم زده کړئ چې د توجه معنا څه شی ده. توجه دې ته نه ویلی کېږي چې ته په زور خپل شکل او هیئت بدل کې او ستا به معنا دی چې زه دغه د خلکو ته توجه کوم. ته شکل څه قرآن والی چې شکل او هیئت بدلی، بیرون نه سړی راننوځي نه درته وګور لکه تیار چې شیشک ناست دی. یو خو هغه د جذب حالت دی، هغې کې خو غږېږو نه، که سالک هر رقم پکې ښکاره کېږي. اوس په دغې خپل هیئت چې ته په زوره لګې او دا خپل شکل دی بدل کړی، دا دغه کې چې راځي په آدابو کې کله چې مسلمان پرنجی کوي نو د پرنجي د آدابو په دوران کې څه شی دي، یا د سړي خوله وازېږي، نو په هغې دوران کې آدابو کې څه شی دي، شریعت وایي چې د پرنجي په دوران کې لاس مخ ته ونیسه. دا موریدلی د علماونه، یا چې کله د سړي خوله وازېږي نو درته وایي چې د خولې د وازېدو په دوران کې لاس خولې ته ونیسه، د پرنجي په دوران کې لاس مخ ته ونیسه. دا د پرنجي په دوران کې دا مخ ته لاس ولې نیسې؟ وایي ځکه د پرنجي په دوران کې د سړي د مخ هیئت بدلیږي. تاسو فکر وکړئ سړي چې پرنجی راشي د سړي د مخ هیئت بدلیږي، نو شریعت وایي چې تا ته خو رب العالمین ډېر ښایسته صورت درکړی دی، دا ډېر ښایسته صورت چې درکړی په دې صورت کې دی دا د مخ هیئت بدلیږي، نو دا بدل هیئت دی په کار د څوک ونه ویني مخ ته څه شی ونیسه، لاس ونیسه، د دې دپاره چې په دې هیئت تاسو ونه ویني. او ته چې په خپل اختیار باندې ناست او خوله دې هم کږه کړې ده صاحب او سترګې دې هم کږې کړي دي او شکل دې هم یو شی جوړ کړی او حرکات دې هم داسې یو رقم موزون دي، ته به وایې داسې چې دغه دې زه د دې تربیت کوم، دې شي ته خو توجه نه ویلی کېږي. دا که ستا د مجلس ته یو څوک راشي او در سره کښېني او تا ورته په خپل اختیار په زوره د ذهن نه شک جوړ کړی دی، ته خدای دی به ستا د مجلس نه کوم تاثر واخلي، یا به دې وایي چې هلکه دې مجلس کې سبا زه بیا هم راځم او زه به کښېنم پکې دلته ډېر ښه مجلس و. نه به چې دا کوم بلا مخلوق راغونډی دی مجلس کې وسړیه، د دوی خو شکلونه هم بل رقم و، حرکات هم بل رقم و، هیئات هم بل رقم و، لاس خوځول هم بل رقم و، کتل هم بل رقم وغیره، ټول سیستم دی بدل دی د وجود. دا نه ده دې شي ته توجه نه وایي. توجه دغه شی دی درته مې وویل، کله ناکله لاس خوځول، کله ناکله لاس ښودل، کله ناکله سینه کې وهل، کله ناکله د لاس نه نیول، کله ناکله لاس په پتون ایښودل احادیثو کې راغلي، کله ناکله لاس په اوږې ایښودل. دا په شریعت کې ثابت دي، موږ یې قایل یو، کول یې پکار دی، په دې کې خپل مقاصد دي. نبي علیه السلام هسې سینې د صحابه کرامو نه دي وهلي، په هغې کې خپل راز دی د شریعت، هغه شته دی پکې، کمالات پکې دي، برکات پکې دي، خو دا معنا نه ده چې اوس تصوف ته هم دغې شي نوم شه، یا توجه د دغې شي نوم شو او یا طریقت ته دغې شي نوم شه. نو دې شي ته مولوي صاحبانو څه شی ویلی کېږي؟ توجه ویلی کېږي. څه شی ویلی کېږي؟ توجه. نو دغه عالم چې دا وارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، نو دته به رب العالمین د دې حصې نه هم برخه ورکړي وي چې کوم علم د باطن دی، هغه علم د باطن نه به رب العالمین دته څه شی ورکړي؟ برخه ورکړي. نو دا به توجهات کوي او د دغې خپل باطني تصرف او د قوت په وجه باندې اصلاح د باطن د مریدانو او اصلاح د باطن د متعلقینو به کوي، نو هله دی وارث دی. او که چېرته دا شی پکې نه وه نو بس ټیک د ښه سړی ورته مونږ وایو، خو لیکن وارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. تاسو په دې باندې پوه شئ. نو ځکه وایي واخلفهم علماء الى سنن سننهم داعینا، الى سنن سننهم داعینا يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد. يسلكون مزل کوي دوی فيما لم يؤثر عنهم، پاغه څه کې چې هغه نوی را منقول د دغې انبیاء کرامو نه، د څه شي مزل کوي دوی؟ مسلک الاجتهاد، د مسلک د اجتهاد. یعنی دا معنا هغه کم سباره کې چې د نبی علیه السلام نه آثار نوي را نقل، روایات نوي را نقل، نو دا مجتهدین را لګېږي بیا په دې کې غوره کوي مسلک د اجتهاد. اجتهاد لارې غوره کړې ده، دا حکم د څه شي نه ثابتوم؟ نو دلته بیا را لګېږي دوی اجتهاد کې په مسایلو کې. مسترشدین منه فی ذالک، نو مسترشدین طلب د استرشاد وي،
طلبوي استرشاد لره منه فی ذلک په دغه اجتهاد کې وهو ولی الارشاد او دغه رب العالمین ولی د ارشاد دی. دا چې مولوی صاحبانو په دې ذکر راغلل چې یسلکون ما فی ما لم یؤثر عنهم، اثر چاته ویلی کېږي او مسلک راغی مسلک چاته ویلی کېږي، او دویم دا چې په دې ځای کې څه شی راغی اجتهاد راغی اجتهاد چاته ویلی کېږي. نو دغې به انشاءالله زه تاسو ته تعریفونه وکړم. اللهم صل علی سیدنا محمد. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.